ولې بهرنۍ بې پلوټ الوتکې د افغانستان پر فضا الوتنې کوي؟ دوستانو که تاسو هم غواړئ چې پوه شئ نو راځئ پوره حالت سره ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په وروستیو کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو د پاسه له بدخشان نیولې تر کندهار پورې ډرون یا بې پلوټ الوتکې لیدل شوي دي. د تېرې ورځې میاشت دوه خونړیو پیښو د سیمې او نړۍ د خبرونو سرټکي جوړ کړل چې یو په کندهار کې برید چې د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو ځواکمن اډه ګڼل کیږي او بل د مسکو ته نږدې برید چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. د اشتراکګرې ډلې د دواړو بریدونو په اړه پر غاړه واخیسته. د ورځې په 2 نیټه کندهار کې د نوي کابل بانک په شعبه کې برید د ځایي سرچینو د معلوماتو په اساس 21 کسان مړه او یو 50 نور ټپیان شول. یو ورځ وروسته مسکو ته نږدې د کنسرت په تالار برید کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل شول. امریکایي چارواکو وویل چې د دوی د اطلاعاتو په اساس په دغه برید کې د داعش ډلې خراسان څانګه چې په افغانستان کې فعاله د لاس لري. له دې وروسته د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له کندهار او نیمروز نیولې تر بدخشان پورې د بې پلوټ الوتکو د لیدل کېدو رپوټونه خپاره شول. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ورځې په 11مه طلوع نیوز سره مرکه کې دغه الوتکې پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي امریکایي وګڼلې او ویل چې د کندهار او نیمروز د پاسه د افغانستان په هوایي حریم تیری کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته څرګندونو کې د مجاهد ورته خبره وکړه. هغه وویل د افغانستان پر فضا باندې د امریکایي ډرون الوتکو ګرځېدل د افغانستان په هوایي او فضایي حریم باندې تجاوز بولو او په کلکو ټکو یې غندو. له امریکایي لوري څخه غواړو چې د افغانستان هوایي حریم ته درناوی ولري او له هغو هیوادونو چې د دوی له فضایي حریم څخه په استفادې د افغانستان هوایي حریم نقض کیږي غوښتنه کوو چې اجازه ورنکړي ترڅو د دوی له لارې د افغانستان هوا او فضا تر اشغال لاندې راشي. د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر ملايعقوب مجاهد تیر کال وویل چې دغه بې پلوټ الوتکې له پاکستان نه پرواز کوي خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه خبره رد کړه. بلخوا د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې ترنګلې شوي وویل چې خلک فکر کوي چې طالبانو د افغانستان هوایي حریم د په وینا د ډالرو په مقابل کې امریکا ته سپارلی دی خو تر اوسه پوره څرګنده نه ده چې دغه الوتکې د کوم هیواد دی او له کوم هیواد څخه د افغانستان فضا ته داخلیږي. د امریکا دفاع وزارت د دغه ریپورت تر جوړېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی خو مخکې ویلي چې د داعش په څېر ترهګرو ډلو څارنه ایجابوي چې د افق د پاسه عملیاتو کړنلاره فعاله وساتل شي چې په دغه ډول عملیاتو کې بې پلوټ الوتکو کارول کیږي. د امریکا دفاع وزارت 2 کاله مخکې یوه اعلامیه کې وویل چې د القاعده مشر ایمن الظاهري د دغه ډول عملیاتو په نتیجه کې کابل کې ووژل شو. د استوګنې د سیمو د پاسه د ډرون الوتکو پروازونو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې ریپورټ کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکې په ځانګړې توګه د ښادۍ او غم د غونډو په مهال خلکو ته ویره او اندېښنه پیدا کوي. هغه وویل چې په وروستیو کې د خپل کور د پاسه یو ډرون لیدلی دی. نوموړي زیاته کړه دا خو د شپې تقریبا 12 بجې وې داسې 2 لیزر غوندې لرل ما ته خپله ډرون ښکاره شوله چې ګرځېدله داسې ګزمې کوله له بانګه او له خپل غږ نه هم لکه مخکې د جمهوریت وخت کې هم موږ ته اندازه لګېده چې غږ یې د ډرون و. نیم ساعت یې ګزمه وکړه او وروسته یې بیا د قبلې په لور د کندهار خواته حرکت وکړ. د کندهار یو اوسیدونکي هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ډرون غږ اورېدلی دی. هغه وویل موږ د کندهار په ښار کې د روژې په میاشت کې څو ځلې د بې پلوټ الوتکو غږ واورېده حتی له روژې مخکې هم. د نیمروز یو اوسیدونکی وایي چې له کوچني اختر مخکې د زرنج ښار د پاسه بې پلوټ الوتکه لیدلې ده. هغه وایي چې طالب چارواکي ښایي په دې هکله توضیحات ورکړي. نوموړي وویل د دوی موخه او هدف موږ ته نه معلومیږي چې د څه لپاره دلته راځي او دلته ګرځي ځکه موږ عام وګړي یو. نو زموږ غوښتنه مسؤلینو څخه دا ده چې دا وګړي او معلومات یې وږي چې دوی د څه شي دپاره راځي او دا هم ووایي چې د کوم هیواد څخه راستنیږي.
ممکن د امریکایانو وي یا هم د ایران وي. دغه احتمال ځکه ډیر دی چې ایران نیمروز ته نږدې دی. داعش ترهګرې ډلې په تیرو مرغومۍ میاشت کې له کرمان کې د سپاسداران د یو پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیماني د مړینې د 4م تلین په مراسمو خونړي برید وکړ چې لږ تر لږه 95 کسان پکې ووژل شول. ګران دوستانو، دا و د نن ورځې جمع شوی ویډیو. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.